د ملا محمد عمر ولي یوه سترګه نه وه. درنو لیدونکو په خیر راغلی او ستړي مه شئ. په دې اړه در سره د ملا عبدالسلام ضعیف د خاطراتو له کتاب څخه یو څه معلومات شریکوو، نو ضرور ویډیو تر اخره وګورئ. ملا عبدالسلام ضعیف لیکلی دي: مشر ملا صاحب زه له هغه وخته پیژنم چې هغه د جهاد په دوران کې د مرحوم حفیظ الله اخندزاده صاحب په جبهه کې یو عادي مجاهد و. داسې مجاهد چې د مرحوم ملا نیک محمد اخند سره چې د روسانو په مستقیم برید کې سر د تنه جلاسو، یو ځای او دوی دواړه جهادي ملګري وو. د نوموړي جهادي کارنامې د پنجوایي او میوند ډبرو پخوانیو مجاهدینو ته معلومې دي. ملا نیک محمد اخند د اروزګان ولایت د هرات ولسوالۍ اوسېدونکی و. ډېر متواضع، آرام، خاموش او د لوی زړه لرونکی انسان و. هغه کله کله په یوازې ځان سره د روسانو د سرو لښکرو په وړاندې جګړه او عملیات کول. په یو وخت کې به 3 ډوله سلاح له ځان سره عملیات ته وړله او په یوازې ځان به یې د روسانو او کمونیستانو سره داسې جګړه کوله لکه د یوې لویې جبهې جنګ. د ده سره په عملیاتو کې ډېر لږ کسان شریکېدل، ځکه چې د هغه سره عملیاتو ته تګ داسې و لکه فدایي حمله کول، او دا ډول جګړې ته زړه ښه کول یقیني ګران کار دی. محترم مشر ملا صاحب یو له هغه کسانو څخه و چې د ملا نیک محمد اخند سره به یو ځای په ډېرو عملیاتو کې برخه اخیسته. مرحوم ملا صاحب 3 ځله زما تر قومندې لاندې د روسانو په وړاندې په عملیاتو کې برخه اخیستې، او څو ځلې په ګډو عملیاتو کې موږ یو ځای د افرادو په توګه له روسانو او د هغوی پلویانو کمونیستانو سره جګړه کړې. وروسته د طالبانو په وخت کې زه د مرحوم ملا صاحب عسکر شوم او په دې سره افتخار کوم. ملا عبدالسلام ضعیف زیاته کړې ده چې مرحوم ملا صاحب د ډېرې زیاتې حوصلې او پوره اطاعت څښتن و. لوی جرأت یې درلوده. نورو مجاهدینو ته به یې لوړ مورال ورکوه. د جګړې په میدان کې چې به هر طرف ته هغه مرحوم سنگر ونیوه، د هغه طرف څخه به سړي پوره ډاډه و. هېڅکله یې ورخطایي نه درلوده او نه یې دښمن ته سنگر پرېښی. محترم مشر ملا صاحب د جهاد په وخت کې د طالبانو او د هغوی سره نږدې نورو جبهاتو د مجاهدینو په منځ کې ډېر محبت درلوده. د هغه جرأت، اخلاق او صداقت هر ملګری دې ته لیواله کوه چې د هغه سره انډیوالي او ملګري وکړي. محترم مشر ملا صاحب چې کله د ځینې موضوعاتو پر سر د حفیظ الله اخندزاده له جبهې څخه ولاړه، خپلو ملګرو مجبوره کړ چې د مجاهدینو یوه وړه دلګۍ جوړه کړي. هغه د کندهار هرات د سړک غاړې سره د سنګسار سیمه د اډې په نامه کلي کې یو کوچنی اتاق د مجاهدینو ټولی جوړ کړ. د اتاق مصارف به د خپلو مجاهد ملګرو امامتونو د زیرو له کلي څخه د ډوډۍ راټولول او زکاتونو د پیسو څخه پوره کوه. تر څو یې وروسته خپل د مجاهدینو کوچنی ګروپ ټولی د حرکت انقلاب اسلامي تنظیم سره رسمي کړ. خدای شته چې ښه چاڼل شوي او با احساسه ملګري درلودل، چې ملا برادر غازي ملا عبدالسلام، یارانه او نور. د مرحوم مشر ملا صاحب یوه سترګه په سنګسار کې د جهاد په وروستي وخت کې د عملیاتو پر مهال د الوتکو د بمبار له کبله شهیده شوه. د ده سره یو ځای په هماغه ورځ مرحوم ملا نجیب الله اخند هم زخمی شو. ملا صاحب مرحوم په هماغه زخمی حالت کې د پاشمول په عملیاتو کې برخه واخیسته. یوه ورځ یې هم استراحت ونه کړ. د ډنډ ولسوالۍ په تیموریانو سیمه کې مرحوم مشر ملا صاحب د روسانو و ټانګونه په داسې حال کې په راکټ وویشتل چې په نوبت به د روسانو ټانګونه د مجاهدینو د سنګرو پر لور د جګړې لپاره رامخکې کېدل. په هغه جګړه کې مرحوم مشر ملا صاحب او مرحوم ملا عبید الله اخند چې بیا د ملي دفاع وزارت وزیر شو، مجاهدینو ته یې نجات ورکړ. د روسانو مجهزه قوه یې د پوره شکست سره مخ کړه. مرحوم حاجي عبید الله اخند د اخیرني ټانک د ویشتلو سره یو وخت کې سخت زخمی شو. مرحوم ملا صاحب یو د هغه مجاهدینو څخه و چې په کندهار کې په زړورتوب شهرت درلود. په کندهار کې یو شمېر مجاهدین و چې د زړورتوب له کبله ډېر مشهور و، چې اوس هغه ټول شهیدان شوي. د مرحوم مشر ملا صاحب په شمول دغه کسان لکه شهید ملا خواص اخند، مرحوم ملا محمد اخند، مرحوم ملا فدا محمد اخند، مرحوم ملا معز الله اخند، مرحوم ملا نیک محمد اخند، مرحوم ملا برجان اخند، مرحوم طالب جان، مرحوم ملا عبید الله اخند، شهید ملا رحمت الله او نور ځینې. د مجاهدینو تر لومړیتوب وروسته مرحوم مشر ملا صاحب خپل اتاق په مدرسه بدل کړ. دیني درسونو ته یې مخه کړ. خپل یې هم دیني درسونه ویل او هم یې ملګري مکلف کړي وو چې درسونه ووایي. له دې سره سره یې د کلي کوچنیو ماشومانو ته هم دیني درسونه ویل، تر څو حالات دې ته ورسېده چې خلکو ملا صاحب په دې مجبوره کړ چې خلکو ته د ظالمانو او نامسؤله وسله والو د نجات لپاره د یوه سپېڅلي غورځنګ د طالبانو اسلامي تحریک رهبرۍ
په غاړه واخلي. ملا عبدالسلام وړاندې زیاته کړې د محترم ملا صاحب خپل ځان مشرتوب یا امارت ته نه دی انتخاب کړی، نه هم د قوم پر بنیاد، نه هم د تعلیم د سوي او اوچتوالي له کبله، نه د مالدارۍ او شتمنۍ له کبله، او نه هم د نظامي او بل قوت له کبله هغه مشر شوی. د هغه د مشرتابه د انتخاب معیار یوازې ښه او پاکه جهادي سابقه، د قومیت او قوم پرستۍ څخه پاکوالی، د هغه پاکي، رښتینولۍ او لویه تقوا وه، او دا ټول د هغه خواص و چې د جهاد په جریان کې مجاهدینو تجربه کړي وو، او هغه د همدې درانه مسؤلیت لپاره وړ او رامنځته شو. ځینو قمندانانو کوشش کوه چې انتخاب بل لور ته واړوي. دغو قمندانانو له انتخاب مخکې او وروسته پوره تلاش وکړ چې مشرتوب بل لور ته واوړي، ولې د مجاهدینو د بې کچې مینې چې له مرحوم ملا صاحب سره یې درلودله دوی ونه توانېدل. نوموړی وایي تر ټولو لوی صفت د مشر ملا صاحب دا و چې شریعت یې د ټول ژوند کړنلارو او کارونو معیار ټاکلی و. هره فیصله او موضوع چې به ورته ورسېده تر هر څه لومړی به یې د شریعت په رڼا کې پرېکړه او عمل کوه. هغه پرېکړه او مسله چې د شریعت موافقه به وه هغه به یې عملي کوله، او که به د شریعت خلاف وه هغه به یې سمدستي ردوله. دویم دا چې د هغه د ټول پرسونل او کارکوونکو انتخاب د تقوا او یا هم د لیاقت پر بنیاد و. تر هغه ځایه چې د دوی علم ورته رسېدلی وای، تقوا لرونکي او یا هم لایق کسان یې ګمارل، که څه هم ډېرو خلکو ته به دا معیار د سوال خبره وه. دریم لکه څنګه چې عمر نومېده، همداسې هغه د حضرت عمر په شان د پوره صداقت خوی درلوده، نه یې چاته دوکه ورکول او نه خپله تر پایه د چا له خوا څخه دوکه شو، او دښمنانو د دوستۍ او دښمنۍ په دواړو حالاتو کې پوره کوشش وکړ چې هغه ته دوکه ورکړي، خو ونه توانېدل. څلورم هغه رښتینی او پاک انسان و، هیڅ نوع اخلاقي او لساني کمزورتیا یې نه درلودله. هغه دروغ ویل نه خوښول او نه یې له چا سره چل او دوکه خوښېدله، نه یې بې ځایه او بې معنا خبرې کولې. پنځم هغه د غریبو او ساده خلکو سره مینه درلوده. د یتیمانو او معیوبینو خلکو د حال څخه یې ځان خبره وه. په خپل ځاني او کورني ژوند کې ساده او هم یې ساده ژوند ته ترجیح ورکوله. شپږم هغه د بل چا خبره په ډېرو سړو مغزو او پوره حوصله سره اورېدله، بیا یې د هو یا نه ځواب مقابل لوري ته ورکوه. په خبرو کې یې د چا سره ډېره مشاجره نه کوله، په واده باندې یې وفا کوله. د خولې او زړه خبره یې هر وخت یوه وه. د متنظم څښتن و، په هر کار کې به یې پرېکنده عمل کوه. وم د ښو او متدینو خلکو سره یې زیاته مینه کوله. د علما او کرامو احترام به یې کوه. د هغوی خبرو او مشورو ته به یې ځانګړې پاملرنه کوله. عبدالسلام ضعیف وایي تر کومه ځایه چې زه مرحوم ملا صاحب پېژنم، د یوه مؤمن مسلمان په توګه د هغه په حق کې د خدای پر وړاندې په دغه څو شیانو شاهدي ورکوم. لومړی د الله جل جلاله سره د هغه په اخلاص او رښتینولۍ باندې. هغه خپل ځان هر وخت د خدای جل جلاله شریعت ته تسلیم کړی و. د دین د شرایعو او د دین علما او کرامو عزت یې کوه. د الله جل جلاله کتاب قرآن کریم یې د ځان او ملت لپاره دستور او قانون ګرځولی و. ټولو ملګرو ته یې د خیر توصیه کوله. دوم دا چې هغه د هر ډول قومي او منطقوي تعصباتو څخه پاک انسان و. د هر چا سره یې معامله په تقوا باندې کوله. دریم هغه د هیچ چا پر وړاندې دروغجن، دوکه‌باز او خائن نه و. څلورم هغه پاک نفس او پاک لمن انسان و. پنځم د هغه دوستي او دښمني په شخصي تعصب نه بلکې د خدای جل جلاله د دین او شریعت پر بنیاد وه. شپږم هغه خپله مباشر ظالم نه و، او نه یې بل چا ته په ظلم سره امر کوه، نه یې د ظالم دفاع کوله. ملا عبدالسلام ضعیف زیاته کړې د کوم وخت چې امریکایانو پر افغانستان د برید تکل کړی و، په سیمه کې د امریکا په مرسته او لمسون سیمه ییز مخالفتونه او تحرکات زیات شوي وو. ګاونډي هیوادونه هم د وخت او موقع څخه د پوره استفادې په فکر کې وو. د امریکایي استخباراتو پر پرله پسې وفدونو به د پاکستان او ایران د پټو اجنسیو سره لیدنې کتنې کولې او معلومات به یو بل سره تبادله کول. د همدې مجلسونو ځینې معلومات به د مرحوم ملا صاحب پورې هم رسېدل. هم د سیاسي معاملو خبره کېدل او هم د زور او جنگ خبره ګرمه وه. متاسفانه چې کله هم صادق قاصد د ستونزې د حل لارې د لټولو لپاره ونه موندل شو، تر څو سالم او د فاصلو د کموالي پیغام د طرفینو ترمنځ تبادله کړي، تر دې چې د امریکا لخوا د حملې او جګړې خبره د شک څخه یقین ته ورسېده. له مطبوعاتي ډګر څخه عملاً نظامي برخورد ته خبره ورسېده. که څه هم حالات ډېر ترینګلي شول، ساحه پر طالبانو تنګه شوه، تصامیم یقیني شول، بیا هم مرحوم ملا صاحب خپله حوصله د لاسه ورنه کړه. د خپل عزم څخه په شا نه شو او نه یې هم هیڅ ډول معاملې ته سر ټیټ کړ. خپله یې هم د مقاومت لاره غوره کړه او خپلو اتباعو ته یې هم د مقاومت توصیه کوله، تر دې چې د ده لوی عزم او په افغاني غیرت توکل
ډېر لوی تغییرات هم راوستل. دا به د نړۍ په تاریخ کې ډېر شاذ او نادر واقعیت وي چې د داسې لویو چیلنجونو او نړیوالو سارګرو ادارو په موجودیت کې د داسې یو انسان چې پرته له الله جل جلاله بله هیڅ اسره ونه لري، داسې یو انسان چې د غلیمانو لپاره تر ټولو لومړی مطلوب وي، داسې یو انسان چې 25 میلیون امریکایي ډالر یې پر سر باندې جایزه ایښودل شوې وي. یوازې دا نه چې هغه ژوند وکړي بلکې د مقاومت دومره لوی قوي صف هم په متحده توګه رهبري کړي او تر 14 کلونو پورې دا مبارزه جاري وساتي. موږ په اوسني تاریخ کې د عراق او لیبیا دوه رئیسان ولیدل چې د مقاومت وروسته د لږ وخت لپاره هم ونه توانېدل چې ځانونه وساتي او یا هم مقاومت وکړی شي. د مرحوم ملا صاحب کوچېدل د ابوذر غفاري غوندې هم نه و. هغه په خپل 14 کلن مقاومت کې نه د وطن څخه وتلی او نه د خپلو دوستانو او قریبانو حتی د خپلو ازواجو او اولادونو سره ملاقات شوی دی. په داسې حال کې له دنیا څخه سترګې پټې کړي چې نه د هغه د صحت درملنه وشوه، نه چا ورسره د مرګ په وخت کې څه ډول چې لازم و خواخوږی کولی شوی، نه چا د هغه سره د آخري سلګۍ په وخت کې چې د مظلومیت سترګې وراوړي تلقین ورکړه او نه هم چا ورته تسلي ورکړه. ابوذر غفاري که څه هم یوازې ساه ورکړه خو د هغه میرمن او لور یې د مرګ په وخت کې او صحابه کرام یې د تدفین او تکفین په وخت کې حاضر وو. ملا صاحب مرحوم چې د نړۍ د جعلي قوت په وړاندې د مقاومت غږ پورته کړی وو، ډېر مظلومیت، پردیسۍ، تنهایۍ، مایوسۍ او محرومیت په وخت کې خپله مبارکه روح د مرګ دای ته وسپارله. نه چا ورسره غمرازي وکړه، نه یې څوک تکفین او تدفین ته حاضر شول. الله د جنت فردوس ورته نصیب کړي. آمین.